السلام علیکم. د الیکشن لپاره یا د ووټونو لپاره دغه رقم بینر تاسو په خپل موبایل کې څنګه جوړولی شئ. په نن ویډیو کې به تاسو ته دغه طریقه ښیم، خو دا به د ټولو نه اسانه طریقه ځکه چې په دې کې به تاسو ته تیارې بینرې میلاویږي، تیار ډیزاینونه میلاویږي. صرف په هغې کې تصویر بدل کړئ او نوم بدل کړئ او لیکل بدل کړئ، بس تاسو بینر تیار شو. دا کوم ډیزاین چې دی دا به بالکل تاسو ته تیار میلاو شي. نو راځئ ما سره موبایل ته دغه طریقه تاسو ته ټوله په موبایل کې ښیم. خانو ټول ناول به تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. د دې لینک به تاسو ته په کمنټ کې او یا په ډسکرپشن کې میلاو شي. صحیح ده؟ یا د ویډیو لپاسه چې کله تاسو د اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او کولاو کړئ داسې انټرفیس تاسو ته راځي. په دې کې تاسو په خپل هم جوړولی شئ ډیزاینونه. دا تاسو کتلی شئ ټوټوریل دی، پکې ټولې طریقې به تاسو ته ښیي چې څنګه کار وکړئ. په دې کې دغه شانتې نور څیزونه پکې هم دي. که تاسو آنلاین تصویران ډاونلوډ کول غواړئ نو په دې کلیک ډاونلوډ کړئ. خو زموږ کار دی د تیارو بینرو جوړولو لپاره. نو هغې لپاره به تاسو لاندې سمپلي په دې ټمپلیټ باندې کلیک کړئ. دا تاسو کتلی شئ او په دې کې به تاسو هر قسم ټمپلیټ میلاو شي. لوګو جوړول غواړئ، خبرونو لیکلو لپاره غواړئ، یا څه قصه معمولي غونډې لیکلو لپاره، احادیث لیکلو لپاره، ټول بینر به تاسو ته میلاو شي. خو موږ به اوس فلحال د الیکشن خبره کوو. د هغې لپاره تاسو کتلی شئ چې دا ډیزاینونه به تاسو ته میلاو شي. د هرې پارټۍ ډیزاین دی پکې او بغیر د پارټۍ نه ډیزاینونه پکې هم پراته دي. دا تاسو کتلی شئ چې ډېر ښه ډیزاینونه نور پکې هم دي. تاسو مور باندې کلیک کوئ نور هم راځي. نو مثال په طور تاسو ته د یو ایډیټ کولو طریقه ښیمه. سمپل تاسو په دې باندې کلیک کړئ. چې کله کلیک کړئ نو په دې کم تصویر باندې چې کلیک کوئ هغه به تاسو ایډیټ کولی شئ. په دې تصویر کلیک کړئ، په ایډیټ باندې کلیک کړئ، هغه تصویر تاسو دلته لګولی شئ. شیپونه هم تاسو جوړولی شئ، لاندې کتلی شئ، دا جوړولی شئ. دا لاندې وګورئ. صحیح ده؟ په تصویر کلیک کړئ، په ایډیټ کلیک کړئ، تاسو بدلولی شئ. لیکل په دې لیکلو باندې کلیک کړئ، په ایډیټ باندې کلیک کړئ، تاسو د خپلې مرضۍ لیکلي کولی شئ. ډیزاینونه هم بدلولی شئ. دغه شانې نښه باندې کلیک کړئ او په ایډیټ باندې کلیک کړئ، تاسو دغه نښه هم دې ته بدلولی شئ. دغه شانې ټول هر څه تاسو ته دې ته بدلولی شئ او تیار ډیزاینونه دي. بس تاسو د مرضۍ تیار ډیزاین تاسو ته میلاو دی، خو بس تاسو پکې لیکل وکړئ. صحیح ده؟ نو دا ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کول مه هېروئ، ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ. تر بل ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د الله په امان.